بعضې خلک داسې کوي چې ږیره سپینه شي ویښته ترې وباسي نو دام ناروا دي د ږیرې نه سپین ویښته ویستل دام ناروا دي ابراهیم علیه السلام اول ږیره چې سپینه شوې وه د ابراهیم علیه السلام نو الله تعالی ته سوال وکړو چې یا الله دا د څه شي سپینوالی دی الله ورته وفرمیل دا نور دی وی چې دا نور دی نو دا نور راته نور هم زیات کړه زه په خپله ږیره مې سپینه ډېره خوښ هم ده او اوس هم سپین ږیری یم او بیا په افغانستان کې چې د سړي ږیره سپینه شي سیرت صاحب دا ډېر لوی کرامت ځکه دی چې دلته خو اسرائیل علیه السلام پوخ دیره و که نه او بیا دې هم د یو افغاني سړي عمر دومره اوږد شي چې ږیره سپینه شي ډېره غټه خبره ده دا به ډېر کم خلکو په نصیب ډېر کمه خبره او بیا دا ده چې په اسلام کې د سړي ږیره سپینه شي دا یو ډېر لوی منقبت دی نو د ږیرې متعلق خو دا مسله ده او بیا ږیره سنت ته ثبوتاً او واجب د عملاً یعنې په اعتبار د دلیل سره خو سنت ده خو په اعتبار د عمل سره واجب ده ځکه چې څومره انبیاء کرام تیر شوي دي یا صحابه کرام تابعین تبع تابعین مجتهدین علما هیچا ږیره نه ده کله کړې نو په اعتبار د عمل سره واجب ده یعنې دا معنا چې څومره سزا الله تعالی د فرضو په نه کولو درکوي دومره د ږیرې په کلولو هم درکوي ځکه چې د واجبو او د فرضو په اعتبار د عمل سره او په اعتبار د ثواب او د عذاب سره معامله برابره ده که چا ږیره پرېښوه الله به دومره ثواب ورکوي چې څومره په فرض مونځ ورکوي چا چې کله کړه دومره سزا به الله ورکوي چې څومره د فرض مونځ په نه کولو باندې ده ځکه دا په اعتبار د عمل سره دا واجب ده جناب سیرت صاحب دا خو د ږیرې مسله وه نو ږیره هم سنت ته لیکن اننه په دې کې په یو سنت کې بیا څلور سنت دي یو یې غوړول سنت دي دویم یې ګمنځول سنت اوس دوی دپاره ښه عطر هم راوتلي دي ږیرې دپاره ډېر خاص عطر نو یو یې غوړول سنت دي او یو یې چې دی دا ګمنځول سنت دي او دریم یې چې دی دغه په قبضې په اندازه پرېښودل سنت او څلورم یې خلال سنت نو سنت یو دی خو نه پکې نور سنت دي اتم نمبر ویښته چې دي هغه د حلق دي دې په باره کې علما وایي که څوک دا پرېږدي هم روا دي او که څوک یې کلی هم روا دي نهم نمبر د ویښتو د مخ ویښته چې دي د دې په باره کې اجازه ده که څوک یې کلی هم روا دي او که څوک یې پرېږدي هم روا دي یولسم نمبر د اوږو ویښته دي هغې کې هم دا مسله ده که څوک یې کلی هم روا دي که څوک یې پرېږدي هم روا دي دولسم د سینې ویښته دي دې کې هم دا مسله ده که څوک یې کلی هم روا دي که څوک یې پرېږدي هم روا دي دیارلسم د دې مټو ویښته دي دې کې هم دا مسله ده که څوک یې کلی هم روا دي که څوک یې پرېږدي هم روا دي څوارلسم د دې څنګلو ویښته دي دې کې هم دا مسله ده که څوک یې کلی هم روا دي او که څوک یې پرېږدي هم روا دي پنځلسم د دې پښو ویښته دي دې کې هم دا مسله ده که څوک یې کلی هم روا دي که څوک یې پرېږدي هم روا دي خو د پښو ویښته دا د سړي دپاره حسن دی دا رجولیت دی یعنې کوم انسان کې چې د سړیتوب ماده زیاته وي نارینتوب نو دې کې به دا به ویښته لري او چې ویښته نه لري نو بیا پکې دغه ماده کمه ده ښځو کې چې لاندې په پنډیو په پښو یې ویښته دا پکې عیب دی لکه د سلیمان علیه السلام قصه کې چې راځي چې پیریان ورته ووایي چې بلقیس سره واده مه کوه ځکه چې په پنډیو ویښته دي بیا به نافرمانه باقي د بدن ویښته چې دي د باقي بدن هغې دپاره حکم دا دی چې څلوېښتو ورځو کې به اننه دا ویښته چې دی دا لرې کوي څلوېښتو ورځو کې اننه د څلوېښتو ورځو نه اخوا دا ویښته ساتل دا بیا د خلاف سنت یو مکروه دي تخرګونو کې د دې ویښتو کې دا مسله ده چې د دې کلولو په ځای باندې ویستل سنت دي خو امام شافعي رحمه الله وایي امام غزالي رحمه الله لیکلی دي چې امام شافعي رحمه الله وایي چې زه پوهېږم چې د دې تخرګونو ویښته ویستل سنت دي ولکن لا استطيع علی العلم د درد طاقت نه لرم نو زه به یې کلوم نو نور اجازه ده خو دا ویښته ویستل پکې سنت دي نو دا د انسان د بدن د ویښتو متعلق مې درته وي باقي چې کوم ویښته په دې لاس باندې دي کوم ویښته په پښو باندې دي کوم ویښته په ملا باندې دي کوم ویښته په خېټه باندې دي د دې ټولو کې دا مسله ده چې ترک هم روا دی او قطع هم روا ده که څوک یې پرېږدي په بدن هم روا دی او که څوک یې کلی هم روا دی خو لیکن قدر د دې ټولو ویښتو په کار دی
ځکه چې دا د انسان د بدن جز دی، د دې احترام پکار ده، د دې قدر پکار دی. شیخ صاحب بعضې زنانه دي کله چې عمر ډېر شي کیدای شي تاسو هم داسې کله لیدلي وي بعضې البته 70 کاله 80 کاله 90 کالو ته ورسېږي د هغې په مخ ډېر ویښته راښکاره شي تقریبا دومره ویښته وي چې نارینهو ته نږدې شي دوی باید څه وکړي؟ نو د سړیو دپاره خو سیرت صاحب حکم دا دی چې ګیره به پرېږدي او بریتونه به کمی. بله. خو که چېرته د ښځې ګیره راوخته یا بریتونه راوخته د هغوی دپاره سنت طریقه دا ده چې وباسي به. بله. که هغوی پرېږدي نو ګنهګارېږي، بلکې د سړي برعکس دی. بله. سړي دپاره پرېښودل پکار دي، ښځې دپاره ویستل پکار دي. نه به بریتونه په مخ پرېږدي، نه به په مخ ویښته پرېږدي او نه به ګیره پرېږدي، دا ټول به وباسي.